سلامونه همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو د امریکا 2026 کال امریکا ډیو لپاره ثبت نام وکړو. امریکا هر کال د ټولې نړۍ لپاره 55,000 د لټرۍ له لارې ویزې ورکوي او هغه کسان چې د دوی باغ کار وکړي دوی ته لټرۍ راوځي، دوی ته د امریکا دایمي اسناد ورکول کیږي، یعنې ګرین کارت ورکول کیږي. نو څنګه موږ ورته ثبت نام کولی شو؟ دغه ویډیو کې زه تاسو ته ټوله طریقه درښیم. له ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ دغه لینک چې دی دغه لینک به راخلاص کړئ. دغه لینک کوم کروم براوزر یا هم ګوګل کې تاسو نشئ لټولی، نو تاسو ته زه دغه لینک د ویډیو په ډسکریپشن کې پرېږدم، هغه ځای څخه یې ترلاسه کړئ. کله مو چې لینک راخلاص کړ لاندې به راشئ، دلته دغه بیګین انټري باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای باندې کله مو چې هغه اپشن باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته دا ډول یو اپشن راځي، یو صفحه راځي. دغه کیپچا چې ده دغه کیپچا به حل کړئ. سیده دغه کوډ چې دی دلته وګورئ، دغه ADOPKCSVX دا به راشي، دغه ځای کې به ولیکئ. سیده کله مو چې دغه ولیکئ بیا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. زه راځم دغه کیپچا چې ده دغه حل کوم. APKCSVX نو له هغې وروسته به راشئ دغه سبمیټ ته، دغه ځای ته سیده د ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به دا ډول صفحه راشي، سینه یعنې دا فورم به تاسو ته راخلاص شي. نو دغه فورم به اوس تاسو ډکوئ. نو څه ډول ډکېږي زه تاسو ته اوس ټول فورم چې دی هغه سټپ بای سټپ ښیم. ویډیو سکپ کوئ تر څو پوره پوه شئ دغه معلوماتو باندې څه ډول ډکېږي. نو لومړی به راشئ، دلته تاسو ته لیکل دي لاست یا فیملی نیم، دلته به تخلص ورکړئ. سیده دغه ځای کې ورپسې دغه ځای کې به خپل نوم ورکړئ. زه راځم لومړی دلته یو تخلص ورکوم. زه دلته نوم یا تخلص ورکوم مهران. او دلته دغه ځای کې به نوم ورکړئ احمد. کله مو چې نوم مو ورکړل هغې وروسته دلته تاسو څخه میډل نوم غواړي. سیده نو را به شئ دغه ځای به ټک مارک کړئ، دغه میډل نوم څخه به تېر شئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته جنسیت ښیي، میل دی فیمیل دی. او که تاسو د زنانه لپاره انتخاب کوئ نو فیمیل به انتخاب کړئ، که د نارینه لپاره کوئ نو میل به انتخاب کړئ. زه راځم میل باندې کلیک کوم او دلته د زیږېدو کال تاسو څخه غواړي. دلته وګورئ ام چې لیکلی دی دغه د موند یعنې د میاشتې معنا لري، ډي معنا د ورځې او واي چې دی دا د کال معنا لري. دلته به ورته میاشت ولیکئ، کومه میاشت کې زیږېدلي یاست. زه راځم ورته لیکم 5مه میاشت او دغه کې ورځ به ورته ولیکئ 5مه میاشت 22مه ورځ او دلته به کال ورته ولیکئ 1990. صحیح ده. د 1990 کال د 5مې میاشتې 22م تاریخ دا هم خلاص شو. دلته تاسو ته وایي چې تاسې په کوم ښار کې زیږېدلي یاست. صحیح ده. دغه ځای کې به ورته هماغه ښار ولیکئ. زه راځم ورته خوست لیکم KH خوست. دلته درته وایي تاسو کوم هېواد کې زیږېدلي یاست، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به افغانستان ورته انتخاب کړئ او لاندې به راشئ. دلته دغه ځای کې تیار یس باندې کلیک شوی دی. دلته تاسو ته وایي چې آیا تاسو د هېواد چې دی هغه د لټرۍ اچولو مستحق دی که نه. نو افغانستان چې دی هغه بالکل د لټرۍ اچولو مستحق دی، نو یس به انتخاب کړئ. سیده او لاندې چې دی دلته به تاسې یو تصویر ورکړئ. سیده تصویر به باید 600 په 600 کې وي، فول ایچ ډي باید وي، یعنې ایډیټ زیات پکې نه وي شوی، صفحه عکس اخیستل شوی وي. نو را به شئ دغه چوس نیو فوټو باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای باندې زه تصویر ورته رااخلم.
کله مو چې تصویر راواخیسته نو دلته به راشئ لاندې دغه ځای ته. دلته دغه یو اپشن چې دی دغه به همداسې پرېږدي، تش به پرېږدي. صحیح ده دغه اپشن. او دغه دوهم اپشن ته به راشئ ادرس لاین 1 ته. دلته به ورته ولیکئ تاسو چې کوم ولایت کې یې هماغه ولایت نوم او ولسوالۍ نوم به ولیکئ. زه راځم دلته ورته لیکمه خوست. خوست تاڼي او ورپسې چې دی هغه ادرس لاین 2 دی دغه ته. دلته به ورته د خپل کور د کوڅې نمبر یا هم کوڅې نمبر او د کور پته دغه دواړه ورکړي دغه ځای کې. زه ورته لیکمه سټریټ ایس ټي 2 یعنې د کوڅې نمبر چې دی 2 هم نو 15 د کور پته چې ده هغه 15 ده. دومره مهم نه ده خو ورته له ځانه یو دغه شماره چې ده دغه به ورته ولیکئ. صحیح ده. او دغه ځای کې سټي کې به خپل ولایت ورته ولیکئ یعنې خپل ښار نوم به ورته ولیکئ. زه راځم خوست ورته لیکمه او دلته دغه ځای کې ډسټرکټ کنټري پروینس سټیټ. دلته تاسې ورته فقط ولسوالي هم لیکلی شئ، هېواد یعنې کنټري هم لیکلی شئ، ولایت هم لیکلی شئ ورته. صحیح ده. تاسو چې خپله خوښه ده چې هر څه ورته لیکئ. نو زه راځم دا ټول ورته لیکمه ډسټرکټ ټني کنټري افغانستان پروینس خوست. او دغه ځای کې پوسټل کوډ زیپ کوډ یعنې هر ولایت چې دی هغه ځان ته کوډ غواړي، یعنې پوسټل کوډ یعنې ځان ته کوډ لري. نو هغه کوډ موږ څنګه پیدا کولی شو؟ د خوست کوډ چې دی هغه 02501 دی. نو تاسو به ګوګل ته لاړ شئ، ګوګل کې به ورته ولیکئ د هر ولایت کوډ چې وي، مثلا ورته ولیکئ خوست پوسټل کوډ. نو تاسو ته به د هر ولایت کوډ رااړوي. که د کابل کوډ وي کابل پوسټل کوډ به ورته ولیکئ، او که د کندهار وي کندهار پوسټل کوډ به ورته ولیکئ. صحیح ده. کله مو چې هغه ورته ولیکئ تاسو ته به کوډ راواړوي. نو د خوست کوډ چې دی هغه 25001 دی. زه هغه ورته لیکمه او له هغې وروسته لاندې دا ځای کې به افغانستان انتخاب کړئ. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته افغانستان به انتخاب کړئ. لاندې دغه ځای ته به راشئ، تاسو به کوم هېواد کې اوسېږئ. که چېرې کې افغانستان کې اوسېږئ افغانستان به انتخاب کړئ، او که افغانستان کې نه اوسېږئ بل کوم هېواد کې اوسېږئ یعنې کوم هېواد څخه ورته ثبت نام کړی وي هماغه به انتخاب کړئ. زه خو فلحال افغانستان کې یم نو افغانستان انتخابوم ورته. دلته دغه ځای کې به ورته فون نمبر یعنې موبایل نمبر انتخاب کړئ، ورته وبه یې لیکئ. او دلته دغه ځای کې به ورته ایمیل ولیکئ. دغه ځای دواړه یعنې کنفرم ایمیل او نوی ایمیل دواړه دغه ځای کې یو شان ته ایمیل ورکړئ. صحیح ده. کله مو چې ایمیل مو چې ورکړ نو دلته دغه ځای ته به راشئ. صحیح ده. دلته تاسو ته د زده کړو کچه ښیي، وایي تاسو څومره زده کړې کړې دي. صحیح ده. دلته دغه ځای کې پرایمري سکول دی، های سکول نو ډګري یعنې له مکتب څخه نه یم فارغ، های سکول ډګري له مکتب څخه که چېرې کې فارغ دغه به انتخاب کړئ. وکیشنل سکول دی، یونیورسټي کورس دی، همداشانته یونیورسټي ډګري دی. که چېرې کې تاسو له مکتب څخه فارغ یاست نو رابشئ دغه به انتخاب کړئ. او که لیسانس یاست یعنې له پوهنتون څخه فارغ یاست نو رابشئ دغه یونیورسټي ډګري باندې به انتخاب وکړئ، کلیک وکړئ. صحیح ده. نو زه راځم دغه های سکول ډګري دغه باندې کلیک کومه، دغه مې انتخاب کړ. صحیح ده. نو له هغې وروسته به راشئ دلته تاسو ته دلته د واده معلومات ښیي، وایي تاسې که چېرې کې مجرد یاستئ یعنې د ځان لپاره ثبت نام کوئ انمریډ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. او که د فیملۍ لپاره کوئ لاندې نور اپشن چې دي دغه انتخابولی شئ. زه راځم ځان لپاره ثبت نام کومه، نو دغه انمریډ چې دی دغه باندې کلیک کومه. لاندې به راشئ وروستی اپشن دلته تاسو ته وایي تاسو څومره ماشومان لرئ. دا چې ما له ځان لپاره ثبت نام کړی دی نو ماشومان چې دی هغه به ورته 0 ولیکئ. صحیح ده. که د فیملۍ لپاره مو کړی یم دلته چې څومره ماشومان لرئ د هغې شمېر به ورته ولیکئ. نو کله مو چې دغه فورم راکړ له هغې وروسته به راشئ دغه کنټینیو ته، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ دا ځای باندې.
که کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دا ډول صفحه راځي صحیح ده. دلته تاسو ته وایي چې دغه فورم تاسو یو ځل بیا چیک کړئ. که تاسو څخه کوم ځای کې غلطي شوې وي نو بېرته به بیک شئ او بیا به غلطي چې د هغه اصلاح کړئ صحیح ده. دلته تاسو ته هغه ټول معلومات ښیي تاسو چې فورم ته ورکړي دي. تاسو به هغه ټول له سره چیک کړئ وبه ګورئ چې کوم ځای کې خو به مشکل نه وي. که چیرې که مشکل وي نو بېرته به لاړ شئ بیک باندې به کلیک وکړئ او کوم معلومات چې دي صحیح ده یعنې کوم ځای کې مو غلطي کړې ده هغه معلومات به بېرته سم کړئ صحیح ده. دغه ګو بیک ټو پارټ 1 باندې به کلیک وکړئ. که چیرې کې معلومات سم وو هر څه سم مو ورکړي وو نو رابشئ سبمیټ باندې به کلیک وکړئ دا ځای باندې صحیح ده. کله مې سبمیټ باندې کلیک وکړ دغه د ستاسو ثبت نام چې دغه وشولو سکسیس صحیح ده. نو دغه ستاسو نوم دی لومړی تخلص او ورپسې نوم دی. دا کنفرمیشن نمبر دی او دا چې دی دا د زیږېدو کال دی صحیح ده. نو تاسو ته کله چې لټري راوځي نو تاسو څخه کوم شیان غواړي چې بیا تاسو لټري وګورئ. دغه تخلص دا کنفرمیشن نمبر او دغه زیږېدو کال په دغه درې شیانو باندې تاسو کولی شئ بیا خپل لټري نتیجه چې دغه وګورئ. نو دغه کوډ چې دی دغه هېڅکله مه ورکوئ دا موبایل کې د ځان سره وساتئ یا هم یو کاغذ باندې درته ولیکئ تر څو له تاسو څخه ورک نه شي او د لټري اعلانولو په وخت کې بیا تاسو له ستونزو سره مخامخ نه شئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د ډي یو لټري لپاره په خپل موبایل کې په اسانۍ سره ثبت نام وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک او شیر کړئ. زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.